والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. او هغه کسون چې په توسه کې مړه شي او ښځې پرېږدي هغوی د 4 میاشتې او 10 ورځې خپل ځانونه په انتظار کې ساتي. بیا چې کله هغوی خپلې نیټې ته ورسېږي عدت پرې راشي نو په توسه باندې هېڅ ګناه نشته. په هغه کور کې چې دوی د خپلې ځانونې په حق شي په ښې طریقې سره کوي او الله تعالی په هغې عملونه چې توسه یې کوئ ښه خبردار دی. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. په توسه باندې هیڅ ګناه نشته په هغه خبره کې چې په هغې سره توسه د ښځې د غوښتنې اشاره کوئ یا په خپل نفسونه کې هغې سره نکاح کول پټ ساتئ. الله پوه دی چې یقینا ژر ده چې توسه به دوی یادوي او لیکن د دې سره په پټه واده مه کوئ مګر دا چې مناسبه خبره وکئ او د نکاح تړلې عزم مه کوئ تر هغې پورې چې فرض شوی عدت خپلې نیټې ته ورسېږي او پوه شئ چې یقینا الله تعالی په هغه څه پوهېږي چې توسې په نفسینه کښې دي نو د هغې الله تعالی نه وویرېږئ او پوه شئ چې یقینا الله تعالی ډېر بخښونکی ډېر تحمل صبر کوونکی دی. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. توسه باندې هیڅ بوج مهر نشته که توسه ښځې ته طلاق ورکئ څو پورې چې توسه د هغې سره کوروالی جمع کړی نه وي یا مو د هغې دپاره څه مهر مقرر کړی نه وي او دوی ته څه خرڅ سامان ورکئ په مالدار باندې د هغې د اندازې مطابق لازم ده او په غریب باندې د هغې د اندازې سره سم لازم ده. د دستور سره سم ضروري سامان ورکول دا په نیکي کوونکي باندې لازم دي.